اوس واحد ځای چې دی هغه قبر دی چې د هیڅ فرد بشر د دین اخلاصې نه کی او روان دی. اوس چې د چا ژوند په سود کې تیر وي نو داغه د مرګ نه وروسته قبر چې دی هغه به د وینې او د زوی تلاو وي. الله دې امان راکړي. عزیزانو سود کې اوس ډېر لوی تفصیل دی. یو سود دی ته وایي چې سړی کور غاڼه والی او دې پکې اوسېږي. دا هم سود دی. زمکا غاڼه والی او داغه حاصلات خوري جوار غنم سبزی وغیرہ وغیرہ دا هم سود دی. په دې بینکونو کې څومره خلکو چې پیسې یې خېدي د بینکونو کې دې کې درې قسمه اکاؤنٹ دی. درې قسمه. یو فکس ڈپازٹ دے 15 لکا 10 لکا 6 لکا تا 2 کالو لا 3 کالو لا پریخو داغه زرګونه روپۍ میاش آمدن په بانک ته درکې. یو دا دی. یو سیوینګ اکاؤنٹ دی. سیوینګ چې پاغه باندې ستا څومره اکاؤنٹ چی پاغه باندې سالانه پرافټ لګي بیا سود په باندې لګي وغیرہ وغیرہ. یو کرنٹ اکاؤنٹ دی. کرنٹ اکاؤنٹ داسې دی چې داغه نه حکومت سالانه کټوتیم نه کوي او تعالی په فائدم نه در کوي. هغه تا چې څومره پیسې دي په کرنٹ اکاؤنٹ کې پرتی. یو کرنٹ اکاؤنٹ چې دی دا په بانک کې روا دی. باقی سیوینګ او فکس ڈپازٹ یا بلا سود بینکاری کی سچ دا کیم شیطانت دوی رئیس ته دی دا ټول سود دی او دغه خلکو کارنده او مرګ نه پس به انجام دی چې قبر به د وینې او د زوی تلو. راشي ما تاسو ته ویلي دي چې زه چرم داسې دا اورېدو خبرې نه کوم. زه د لیدو خبرې. لوی لوی اولیاء به درته وښیم. اجیان منځګزار بزرگان تسپو والا گیرو والا راشي چې درته وښیم. سیوینګ اکاؤنټونه دا غوي دي او فکس ډپازټونه دا غوي. ته خبره پوښ بعضی سره مانه تاسو کې چې دا بانک څخه سود مراوته لري زما پیسو پسې پدې څه چالو کوم مال پدې خدله پیزوان جوړ کا گدې سلا خیال امراغي. یو د سود هغه د غاڼو شکلو یو د سود دا شکل دی. بل کتا سو خیالو کوي دا باندونه چې دا ټول ملک ته نن ډکته او نور خلق خلا پرېدا مليانو مغستی دي چې دا لکه 500 روپو باند پسې 10,000 روپۍ روزي نو دا ډېر لوخ کار. ستا د 500 روپو باند دی نو دا 50 کم 10,000 دا د کمی مور په خوشحالۍ کې در پسې راووتی. خیال برا. بل دا بینکونو سیستم چې دی دا کمپلیټ باندونو دا سود دی. بل خلق ګرځي کتا سو خیال کړی په دې خار کې بیمه موټری بیمه کوي ځان بیمه کوي کور بیمه کوي سایکل بیمه کوي لارې بیمه کوي
د بیمه سیستم چې دا هم کمپلیټ سود دی. نن ستا ټول پاکستان د دې سود په سیستم کې چې دا ما کوم تفصيلات بیان ک په دې کمپلیټ د خدای په عظیم قهر کې خواص او عوام دواړه گرفتار ځانې بیمه کړي چې ځانې بیمه کړي الکه دا ځان ولی بیمه کوي وای ځان ځکه بیمه کوم ګوره که اچانک مړ شم نو بچو له خو به مې څه فایده ورشي کنه وایم چې زه به درته څه ووایم نو داسې لفظ نشته چې ما ونه ویلو د اړه مې پې سپک نه کړو خو دا قوم خدای ښه پوهېږي دا د انسان د عقل شی دی وای د خدای په لوی کرم بکیږي په عقل ګرانه د زما د آشنا مینا که د خدای مهرباني او د خدای کرم وشو او دا تروټ ملک قوم ټول رای راست راغی او ټیک شو خو ټیک ده کینی دا د عقل نه بار دی. عزیزانو دې ته سوچ وکړئ خپ کولاو غوګونو او کولاو غوګونه ځکه نه یي تاسو پوهیږئ چې دا څومره جمعات کې ناستي په ایمان په لسو کسو مم د اعتبار نشته چې زما په دې خبرو پوهیږئ اسه شیخان یې بزرگان نیکان یې خو زما په خبرو نه پوهیږئ بالکل دا او بیا په هغه وخت کې خو بالکل په نه پوهیږئ چې څو وخت کې لګور غوندې سړی وګورئ په هغه وخت کې خو بیا بالکل په نه پوهیږئ. درې عذاب در باندې نازل دي درې عذاب. اول نمبر عذاب در باندې د خدای د طرفه نازل دی ټول ملک خدای رانیولې دی رانیولې دی کنه څوک خلاصولې شي ها الله چې څوک رونی سي هغه څوک خلاصولې شي نشي. یو مرض دی آسان غوندي شوګر ورته وای شوګر چې پته شو متیازو کې سړی نه خوګواله وځي شوګر ورته په ټوله دنیا کې ترقی وګوره اسمان ته وخته اسمان ته لیکن د یو شوګر علاج نه امریکای تر اوسه پورې ایجاد کړي دي نه چین کړي دي نه یورپ ممالکو کړي دي ایچا تر اوسه پورې د یو شوګر علاج نه دی ایجاد کینسر چاته چې ناسور وای ناسور دمره غوندې ځای کې ولګي یا دلته یا خېټه کې لندن ته بوزي اپریشنی وشي امریکای ته بوزي د یو کینسر علاج پروي زمين باندې د ترقې انتها وګورئ او د یو کینسر علاج تر اوسه پورې نه دی ایجاد کړي یو کینسر دا د ګوډو دردونه ماته دي ماته د دې جنواره تر لندن تر امریکای تر جرمنی د امریکای نه مال دوی راغله د جرمنی نه مال راغله د لندن نه مال راغله زما دا ګوډې نه د امریکای او نه د لندن او نه د جرمن په ګولو ټیک شوي تر اوسه پورې چې څنګه دی هغه سچل دې دلته و اسلیخ پکې کم شي نو خدایم قرآن کا خاصلیخ ایجاد کی پستنه ورننه باسي پکې وای چوي نه پوي نو دا الله رانی ولې بندن شي خلاصوله ککولش دا الله رانی ولې تاسو خدای رانی ولي خود سړی ځامن کېږي نه به سار زلزلې تم خیالو مال یو سم ګټ باور کی ولا خو بیا سستا شو زه چې دې قوم ته ګورم زما بالکل حواس خراب شي
حواس. زه چې د زیارت په ورځ او د جمعې په شپه په دې بار سړک باندې کم کنجرتوب او ډمتوب ګورم، نو زه هم خدای ستا لوی صبر دی نو چې دې قوم ته دې کړی دی، ستا لوی صبر. خاص کر بیا دا غریب د ذلیل بچی چې دي، دا غریبان، دا اوږي تږي نهر، دا ټوله شپه د جمعې چې دا ډمتوب ته تېرې. هغه ورځ مې ولیدو په دې زمونږ د بار بازار کې یو پکې کوبې هم دی چې دا څوک دی، بار ساته لوی کوب راوتی دی او ټلویزیون یې په اوږه کړی، څو پیرې یې وکړې، یو وی سی آر ترخ کې نیولی، بل ټلویزیون. هلته حکومت د خدای هلاک کی چې هلاک شي. هغه ورته په ټلویزیون باندې پروګرامونه دوه درې کړه چې کله چا د وی سی آر وس نه رسی نو ټلویزیون خو به درکړی، دا ډمتوب ګورئ چې دا شپه هم خطا نه شي. چا په کور کې چې ټلویزیون یې که نه، ښځې او نر چې کیمه کمه نو ړبه مې په یخ نه شي، ښځې او نر. لابا دوی چې مونږ خبرونه له شاتلې، خبرونه له ته داسې د جنازې پر کټې چې تا خبرونه له شاتلې، خر که خبرونه واوري نو پې څه، ته خو خر یې، تا نو خبرونه واورېده نو خره تا څه ملک بټې پر کې، ستا د ملک سمله یې وګوره، قومي وګوره، صوبایي وګوره، تاسو ووایئ په ایمان چې چېرته د ځوانو خبره ترې وځي، تا نو خبرونه واورېده نو څه ملک دې ټې پر کو، خبرونه نه مې شاتلې. نو عزیزانو باندې مه جوړو، قرآن ویلی دی بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيرا. بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيرا. ار یو سړی به په دې خپل نفس باندې عالم وي، اگر که خدای ته ډېر عذرونه پیش کی، خدای ته ډېر عذرونه پیش کی، خدای به وایي دې ته دې وګوره، تا ته د خپل ځان معلوم دی چې تا څه کړي. ټلویزیون مستقل دمتوب دی او دې وخت کې خو کمپلیټ دی، د دې مسمات په حکومت کې خو کمپلیټ دمتوب دی. ټلویزیون ستا لونه، ستا ښځې، ستا زامن چې په ټلویزیون باندې ډمې ګوري، ستا زوی چې هغه ډمه وګوري چې بار روزي نورو ډمو پسې به نه ګرځي، شرمېدلیا. ستا لور چې هغه ډم یې وګوري او د هغې اثر وګوري، د هغې شونډې وګوري، د هغې روزي وګوري، ښځو ته وګوره ټولې روزي ځان نه وویستې. هغه ډمې چې ستا لور په ټلویزیون باندې وګوري، هغې ړه به دا نه وایي چې داسې زم ځان جوړ کړم. وایم زمونږ هغه زړې ګرلسې ښځې نه دي چې وګوري نو هم چې وایي خدایا وخت مې تېر دی، کني زه به هم داسې وې، پوسکه یم بیا دا وایي. کمپلیټ دمتوب دی. نو د جمعې په شپه چې د مسلمان ملک ټوله شپه په ډمتوب کې تېره شي، په هغې زلزلې نه، په هغې عظیم قهر پکار دی چې تباه و برباد شي. نو درې قسمه خدای قهر رانیولي، الله اول نمبر رانیولي، در په در خاورې په سر ګرځئ، د ذهن سکون یې در نه ورک کړی دی. حکومت وقت دویم نمبر رانیولی چې کرت کې بے نظیره وی کرشکوم دی، کرتو کې نو پرت در نو باسم. بل ورځ په نوخار کې ویلي دي که چا کرتو کو ته پرتو باس، ما یا الله مونږ ته خیال مکړي، پرت ته وباس.
دویم نمبر حکومت وقت رانیولی، دریم نمبر لیډرګو رانیولی. لیډرګو د دوانو سړی به آبم را پاسی لشل کسب را جمع کی وی بزستال لیډر یم. دا قوم هغې پسې نشي. ورپسې دي که نه لیډرګو رانیولي. نو نن په پاکستان 3 قسمه عذاب نازل دی. د الله د طرفه یو قسم، د حکومت وقت د طرفه دویم قسم، او د لیډرګو د طرفه دریم قسم. نو 3 عذابونه درته متوجی دي. نو خدای دې درته خیر پیښی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په آخر وخت کې قوم ته وې فانتظروا انا معکم من المنتظرین. انتظار کوي د خدای د قهر، او زم در تر ناست م انتظار کوم چې کله به د خدای قهر راځي او تاسو برانی. تاسو خیال را یعنی دې ته خیال وختي مې یو شي ته سوچو. دا د مالوچو بندل نه په سو دی ویل پاتل لسو اریان شو چې دا خو نن نافته مخکې په 10 روپیو یکدم پاتل 10 روپیو شو. د ټوخي شربت په 6 روپیو په 21 روپیو شو. ټوخیږي به نو الله به ان شاء الله د ټوخي د شربت توفیق هم نه درکړي. ټوخیږه خدای دې داسې وټوخوه چې کلمې بار وغورځوي. دسوک اوس یو علاج دی چې ټول پاکستان خدای ته متوجه شي. الا بکی نن وګوره په قبایلو کې سال جوړ دی. د ملکن ډیویژن کې وګوره سال جوړ دی. ولی څه چل دی؟ وزیر اعظم وای کرش کوم ہے ملکن ډیویژن والا ولی کرش کې زکه کرش کې چې اغي وای چې زمونږ د علاقې فیصله دي په اسلام کې په قران او حدیث کې هغه په یو رنگ کې رانی وي. باړه څه چل شوی دی؟ ولی تاسو سره چې د ملیشه دومره تکړه ده، وزیر اعظم صاحبې تاسو سره چې د ملیشه دومره تکړه ده، نو دا 45 کاله کې دي چې دومره غوندې کشمیر نشي اغستی، نو دا ملیشه کشمیر ته ولې نه لېږي چې باړې ته لېږي؟ که نه ده هلکه ته چې دومره تورزنې او تا سره توپې دي او لانچرې دي او ټوپکې دي او پلانې دي او ډنګړې دي. او دې پورې یو مثال ښځې شته چا چې ښځه یې لاس اوچت کوي. تاسو خو یو ګوته اوچته کوي یوه ده څه که خیال وکوي نو یو سړی چې ښځه وي او دا غرونه هم ویرونه، نو غرور یو بے غیرته غوندي بار د نور هلکانو د جواب نه جګړه نشي کولی چا سره. نو چې کور ته راشي که نه نو دا ورندار خو عاجز غوندې شي، نو په هغې باندې نیغ نیغ شي، روټۍ راوړه، اوبه راوړه، لاس وینځل اوبه دې نه دي ښي، پلانی چل دې نه دی کړی. نو یو ښځې دا کیسه وکته، نو هغې ورته ووایي چې بچیا ته موزي چې لر شي بر شي نو په خوارې ورندار بر شي.
موزیګي بار د الکانو د جواب نه نو راشه پورندار نیغ نیغ شي په خزو نیغ نیغ شي نو دا موزیان دي د هندستان د جواب دی نه دي د چین د جواب دی نه دي د امریکای د جواب خو سوال نه پیدا کیږي هغه خو زمون پلندر دی پلندر چې دی د مور دویم میړه ته وایي تاسو خیال راغی جی امریکا خو زمون پلندر دی د بار د ماشي د جواب نه یي او ملیشا دا او بارډر دی او اپریشن دی او پی ورقه فوج دی او پلانې دی او ډنګړې تیار زشته کنه ته سلوخ کالو شو زمون کشمیر دی اندوانو نیولې دی رانه مونږ ته ولې نشو آزادولې نو زبې وزیر اعظم ته وایم چې ته په باړه کې اپریشنونه مکوا دا هغه قبایل دي زه د دې خبرې گوایم زه چې بوټو صاحب په خپل جلسو کې وی کہ میں 1 منٹ میں کشمیر لوں گا میرے پاس 70 لاکھ قبائل ہیں 90 لاکھ قبائل ما سردی دا هغه قبائل دي کتاب پیندو یرولو نن هغه قبائل ستا لور چې دا پاغي اپریشن کوي او خزه او بچي ولا په کورونو کې پلانچرو باندې ودی دا څه د انصاف خبره ده نو دام خدای عذاب دی چې سړی لخپل مور په بدو شي کنه دا ها بنظیر خو د قوم وزیر اعظم چې دا خو زمون مور ده کنه اوس چې مور را ته خدای په نالت کړی ده نو اوس مونږ څه لغاریم پلار دی او دا مور ده نو خدای درته مور او پلار په غضب کړی دی الله ملشا خبياستا تاسو هغه دا قبایل خدای پیژندلی دا خدای پیژندلی دوی له چې سرکاري سړی ورشي گورنر یا صدر یا وزیر اعظم کنه الله چاغه ګډان وګوره ا دروازې وګوره هغه ګنټي وګوره دین ورګي خیبر جنسه ته وزیر اعظم تلوا د 20 لک روپو ګنټه ورته جوړه کړې و اوس کزو وایم چې بیجګر مولا درځي او د 2 روپو ګنټه مړای ملو خو 15 پیسې نن ته زموږ دکان ته یو ته پری دی راغله او دوايي اغستا نو او یا 10 روپو دارو ما ته دا ماشوم لګدم کا مالم پیسې راکا کنه وی چې ملو خو 15 پیسې دي نو ملدا 10 روپو انګریزي دوايي دی باندې 10 روپے ورکي او زب په قران وایم نو مال 15 پیسې راکې دا سکولا پټکې به پس جوړ کړي تیار کړي او صاحب چې گورنر لار شي یا بل وزیر اعظم لار شي ا کولا پټکې به ور پر سر کیو بیا به چرته لاس ماس ور کې نو خزو لا به ور شي چې خلو چې خزه دا سټینګ لاس خو را کړه کنه دا سټینګ لاس یې را کړ چې په سیویم خطا ولم وای دا څه ده کنه ها په باړه کې دا څه کوي کنه خزو لا بیا لګي چې خو چې گورنر صاحب دا سټینګ لاس راګړه چې په سیویم خطا ولم خدای چې څه کوي ډېر ښه خو مونږ تم څه سوچ پکار دی او پکار نه دی لاس چې مات شي دا غي سره علاج کوي کدا قوم خراب دی نو بحیثیت پلار یا د بحیثیت خور بحیثیت مور د دې لاس علاج پکار دی د سره تصادم نه دی اولاد چار څومره خراب شي سو کیولي نه په خپل رعیت سو ګولای نه چلی د خپل رعیت د اصلاح کوشش کوي او ما عزیزانو د هر څه چې در سره کیږي من از بیگانگاه هرگز ننالم من از بیگانگاه هرگز ننالم که با من هرچی کردن آشنا کرد وی زد بل چا د لاس نه جاړم ما سره چې سکه نو خپل یار کوي
په خدای مې دې قسم نن پاکستان ته د الله نظر کرم نشتا دا الله ارادي ورته خین دي نو انتظار کوي چې په کوم رنگ عذاب کې بم خدای رانی سي خدای ته رجوع شي خدای ته التجا وکي دا دعا کوي چې یا الله مونږ سره د رحم او د کرم معاملې وکړه خدای مونږه اعمال ته ومګورا خدای زمونږ عملونو ته ومګورا دا دعا کوي